بلکې روایت کې په خپل انس بن مالک رضی الله عنه وایي یو پیر زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار له ولېږلم او زه یې د وړو سره د مدینې په کوڅو کې مصروف شوم، عمر نه کم نو د مدینې په کوڅو کې مصروف شوم او لګیا او خبر رانه هېره شوه چې زه پیغمبر رالېږلی څه کار دی. وایي چې ګورم چا راباندې د شانه په دې اوږه لاس کېښو، وایي ما چې ارشاد وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما پخپله راووتو، وایي خندلې موسکی وایي ما ته وایي چې نه یې تللی که څه، وایي ما چې اوس ځمه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ختمه شوه. داسې اخلاق موږ خو خادم پرېږده ښځه چې ورته ووایو لکه مثال کې ماله به د جامې څه کړي اسري به کړي او هغه اسري نه وي، بیا د ده د بریتو نه چې کومې وینې څاڅي او دا پکې هغه نر دی چې یعنې په کور کې چغې چغارې ډېرې وایي، په کور کې ښځه ډېره غربوي، کنځلې ډېرې کوي، د ښځې مور پلار ډېر کنځي، دا غیرتمن وي پښتن دی غیرتمن. داسې غیرت او پښتو موږ الحمدلله د خپل بوټان پې پاکوو. غیرت خو دا دی چې انسان اوچت اخلاق وساتي، اوچت صفات ولري، دا اوچت خوی دی، اوچت اخلاق دي.